السلام علیکم ګرانو پښتنو، امید لرم چې تاسو به ټول ښه روغ او جوړ یئ. ملګرو، نن بیا هم یوې نوې او زبردست طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او طریقه له نور ملګرو سره در سره شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم له دې ویډیو څخه ګټه پورته کړي. ملګرو، نن طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو یوه ویډیو موږ اډیو ته واړو، هغه هم له کوم سافټویر څخه یعنې کوم اپلیکیشن څخه، بغیر له اپلیکیشن څخه به تاسو یوه ویډیو اډیو ته اړوئ. نو راځو نن تاسو ته دغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شو چې اډیو ته ویډیو واړو. نو تاسو به راسئ، لومړی به خپل فایل منیجر خلاص کړئ. کله مو چې فایل منیجر خلاص کړ، بیا به راسئ او خپل یا میموري کارت او یا د تلیفون حافظه به خلاصه کړئ ترڅو هغه ویډیو به تاسو پیدا کړئ هغه چې کومه تاسو زنګ ته اړوئ. نو مثلا زه دلته یو ویډیو پیدا کوم. دلته دوستانو تاسو ګورئ، زه اوس تاسو ته یوه ویډیو په زنګ باندې بدلوم. مثلا دا ویډیو دوستانو زه اوس تاسو ته په زنګ بدلوم. داسې به کلیک وکړئ دوستانو او په رینیم باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې رینیم کلیک کړئ دوستانو، امپور ده، تاسو به صرف د پور په ځای 3 ولیکئ، یعنې MP3 به شي. نو ډایرکټ بس تاسو ویډیو اډیو ته واوړئ. دا وګورئ دوستانو، ویډیو اډیو ته واوښتله. دا ګورئ دوستانو، په دې ډول تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو اډیو ته واړوئ. دوستانو تاسو بیرته هم کولی شئ چې دا ویډیو ته واړوئ. ډېره اسانه او ښکلې طریقه ده دوستانو، بغیر له کوم سافټویر څخه او هېڅ تاسو به نه ستړي کوي او ډېره اسانه طریقه ده. اوس د بیرته دوستانو ویډیو ته واوړئ. دا وګورئ دوستانو، بیرته ویډیو ته واوښته. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې ویډیو اډیو ته واړوئ. نو دا نننۍ طریقه تاسو ته موږ در وښودله. هیله ده چې څه مو زده کړي وي. تر بلې ویډیو چې بیا هم تاسو درنو حضور ته ځایېږم، تاسو په پاک زړه سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شی وي.